زر ابن حبیش دا چې ثنا په الله صلات په نبی اسلام مخکې تر دعا څخه حیثیت لري. یو لمونځ د یو د لمانځه نه د بهر خبره ده. په لمانځه کې دننه ثنا په الله تعالی مخکې تر دعا په صورت تشهد واجب ده. ګور قاعده اخر کې دعا کنه ربنا اتنا فی الدنیا خو دعا فعلت کیږي. د دغه مخکې د الله حمد و ثنا د التحیات په الفاظ واجب ده. او درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر علامه ربنا خو مخکې درود شریف می دا سنت مؤکد ده. دیغه نه بعد دعا او د لمانځه نه بهر د خپل منځ کې دینه ثنا واجب شو د تحیات په الفاظو درود سنت مؤکد شو او بیا ورسته دعا کوي. او د لمانځه نه بغیر حمد و ثنا صلات پر رسول الله دا د آداب او د دعا نه د واجب نه ده. د دعا د حق قبولی دی پاره ادب دا ده چې مخکې د الله تعالی حمد و ثنا ویل شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل شي چې د الله رحمت متوجي شي، نو بیا چې دعا کوي دعا قبليږي. ځکه صحابه مبارک وي زراغلم تحیت المسجد مې وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صدیق اکبر او حضرت عمر هم ناستو چې کې نستم نو ثنا مې ویلې په الله تعالی، درود مې په نبی علیہ السلام ویلې، بیا مې دعا شروع کړه. نبی علیہ السلام راته غږ وکړ سل توتا سل توتا کوو سوالونه الله به درکړي. ولې مخکې آداب دی پوره کړه، حمد و ثنا دی ویلې او مخکې موږ تاسو چې په اخر کې دیم درود شوی چې دا دعا به او مقام دی اجابت ته ورسیږي.